وآتوا النساء صدقاتهن نحله ورکی زنانو ته مهر دا غوي په خوشحالۍ سره. دې کې د دې زنانه هغه پلار هم راغی که نه د زنانه هغه رور پکې هم راغی که نه. بعض وروڼه او بعض پلاران هغوی چې کله مهر والي نو په خپله پې دغه وکړي چې دا زما شوق کیسه ختمه شو. الله وایي نه، دا حق د دې لور دی یا دا حق د دغه خور دی. دا مهر څه تاله خو نه درکوي چې ته یې واله او ته ورته خوشحاله. یو سړی دی 10 لکه روپۍ ورکړې په مهر کې 20 لکه روپۍ ورکړې هلته جنۍ پلار برید تاوي راتاوي خوشحاله دی. پیسې خو راغلې دا ستا نه دي، د چا دي؟ دا د دې جنۍ دي، نه دا د وروڼو دی، نه دا د پلار دی ورسره یاده کا، او نه دا د خاوند دی. ګورې دا مې ولې ووې زمونږ بعض پښتنونه به تاسو اورېدلي زه خیر دی 10 تورې مهر ورکوې خو هسې هم بیا دغه کور ته به راځي موږ له به بیا راځي تا له بیا نه درځي. دا د دغه ښځې شو بس قصه ختمه. موږ له بیا راځي که په دې نیت وې چې دغه زنانه زموږ د کور ده او د هغې سره به وي یو زموږ د کور فرد ته بیا میلاو شو نو په دې نیت کې وایو بیا خبره څه ده؟ صحیح ده. او که په دې وی چې بیا راځي مطلب موږ به یې بیا والو نو بیا غلطه ده. او موږ هم په دې نیت وایو، موږ هم په دې نیت وایو. دا مهر د خالص د زنانه حق ده، خالص چې دا ورسره څه کوي کولی شي. ها بله مسله دلته دا یاده کړئ، مهر به لازم ورکې که د نکاح په ټیم کې دي ښوولی او که نه یې ښوولی.